बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द यूट्यूब चैनल द किसो बابا نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او څنګه چې تاسو ګورئ د خوړ غاړې ته ناست یم. ډېر ښایسته او مزیدار ماحول دی، د مازدیګر وخت دی او ډېر ښه ښایسته ښکلي رنګونه دي. یو ملګری هم را سره دی، اوس پرې تاسو وینئ. او نن زموږ سره پروګرام دی د قصو بابا د طرفه په پخواني رنګونو کې. نن زموږ سره به وي دوړه. دوړه کې به مونږ ستاسو نه تپوس کوو دوړه به تاسو ته وایو یا به داسې مزیدار غوندې سوال به راته وایو، د هغې جواب به مونږ له راکوئ. جواب تاسو به مونږ له راکوئ په وټساپ باندې. وټساپ نمبر به تاسو سره شیر کړم. ولې که ډایرکټ تاسو په کمنټس کې جواب راکوئ نو هغه خو به نور ملګري هم ویني، نو بیا به هغه هم جواب وایي چې یاره بس دا خو ما جواب صحیح کړی دی. نو په وټساپ باندې به تاسو جواب راکوئ. ما له وټساپ نمبر به تاسو سره شیر کړم. د هغې نه مخکې زاړه چې کوم زموږ سره جوابونه زاړه سوالونه ما کړي وو، نو د هغې جوابونه چې چا رالیږلي نو د هغې نومونه زه تاسو ته وساخلم. یو سوال ما تپوس کړی و، دوړه وه چې ناس په پوزه دی او نیولي غوږونه دي. نو د هغې جواب اصل کې دی چشمي که تاسو خیال کړی ځوانه خیال یې کړی نو په دې ځای باندې پرتي او دې غوږونو ته اچولي که نه، نو وایي ناس په پوزه دی او نیولي غوږونه. د هغې جوابونه اولنی ملا هارون رشید جواب را کړی، لطیف الله مخلص جواب را کړی او صمد محمد دی او عدنان سایل دی. ښه بل ځای کې زموږ سره ښه بله دوړه وه زموږ سره کږه وږه په غر خطا ازغی تریخ میوه خوږه. د دې دوړې جواب موږ له صرف کفایت ارمان نه کړی دی، بل چا د دې دوړې جواب نه دی راکړی شوی. دا دوړه صرف هغه صحیح کړې وه. ښه بل یو سوال ما کړی و چې یاره په سیند په منځ کې یو کشتۍ ده او په هغې کې بیا میخه ده او نور څاروي دي، خو په دې کشتۍ کې که معمولي هم وزن سیوا کېږي نو دا کشتۍ ډوبېږي. نو که دغه میخه غوشان وکړي نو دا کشتۍ به ډوبېږي او که نه، نو دا کشتۍ به نه ډوبېږي. ولې چې دا غوشان خو د مخکې نه په دې میخه کې وو. نو دغه سوال هم زموږ سره اسفندیار شهزاده رور صحیح کړلی، سید الرحمن عریف الله او مروان دی که څه نوم دی، که غلطۍ کوم نو خفه کېږي به نه، صمد محمد دی او بخمونیر دی. نو دغه زموږ زاړه جوابونه او نوي سوالونه چې کوم دی، نو نن زموږ سره سوال دی. زموږ یو ملګري ما ته ویلی و چې د کټا په کلمو اور بلیږي. داسې دی که نه لکه داسې و که نه، د کټا په کلمو اور بلیږي. نو ډېره خوندوره او ډېره مزیداره دوړه ده. نو هغه څه شی دی چې کټا دی او په کلمو یې اور بلیږي. نو دا څیز به د دې جواب به تاسو موږ له راکوئ. او جواب به څنګه راکوئ چې زه به تاسو سره وټساپ نمبر شیر کړم په ویډیو کې. نو په هغه وټساپ نمبر باندې به تاسو ما ته خپل نوم او د ځای نوم او سره به جواب رالیږئ. جواب به زه انشاءالله را روانې ویډیو کې ستاسو په دغه کې شامل کوم، په ویډیو کې به ستاسو نوم شامل کوم. او په ویډیو باندې کمنټ باندې هم که تاسو کول غواړئ نو ښه به خو بهتره به دا چې په وټساپ کې تاسو ماله جواب راکړئ. په پخواني رنګونو کې به یو بل پروګرام وي چې زاړه یادونه. نو په زاړه یادونو کې به انشاءالله پخوانۍ لوبې او نور داسې زاړه یادونه چې اوس هغه زموږ نه پاتې شوي دي، هغه کارونه یا هغه څه عملونه چې نو په هغې باندې به انشاءالله خواږه او مزیدار پروګرامونه به جوړو. زیاتره کوشش به د قصو کول چې زموږ چینل د قصو دی، خو نه د زاړه یادونه او د پخواني رنګونه هم د قصو سره تعلق ساتي. نو دا به ورسره هم وخت نه وخت یو نیمه ویډیو به ورسره دا کوو. د خوړ غاڼې ته ناست یو او ملګری را سره دی، انور علي را سره دی او ډېر مزیدار مازدیګر دی، جړ مازدیګر دی، ډېر خوندور او مزیدار مازدیګر دی او خوند چې مونږ هم واخیسته او څه نه څه به تاسو په دې ویډیو کې هم لیدلی. نو همدغه وه زموږ نننۍ ویډیو د پخواني رنګونو دوړه کې او انشاءالله نورې ویډیو به خیر جوړو. بیا تر هغې پورې ما له اجازت راکوئ. د قصو بابا له د الله په امان.